السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن د ورډ دویمه برخه یعنې دویم درس کې مونږ څه وایو او دویمه برخه سره انشاءالله زر شوی یم. نو مونږ دویمه برخه کې چې ده هم ده، هم کې مونږ کلیپ بورډ، فونټ، پاراګراف، سټایل او ایډیټینګ دغه څلور برخې مونږ وایو. نو لومړی راځو دغلته دا کلیپ بورډ کې دا کټ او کافي ولې کار نه کوي. کټ او کافي ځکه کار نه کوي، دلته مونږ تر اوسه نه شی کافي کړي او نه کټ کړي او نه سلیکټ کړي دي. اوس چې مونږ یو مثلا یو موضوع یا شی سلیکټ کړو، یو شی سلیکټ کړو، نو دلته ګوره کټ او کافي کار شروع کړو. اوس که ته کټ کوې ډایرکټ ټول کټ د دې لپاره ټول ختمیږي، د جې نه ختمیږي. او کافي دلته دې هم پاسې او ځان سره د بل چې کوم څه کړي. دلته به د فیسټ لپاره ځای انتخاب کړي او چیک یې دلته فیسټ به ووایي، یا که ډایرکټ دلته د ماوس ښي طرف ووایي نو دلته هم راځي دا ګوره فیسټ. او دلته چې دا سټایلونه نور هم راځي، خو همدې صرف د کتو لپاره دلته به چې دا به ګوره دلته راغی دا فیسټ لپاره. بل دې کې چې ده مهم شی چې ده فارمیټ پرنټر ده. دا فارمیټ پرنټر چې لپاره کارېږي، مونږ مثلا دغه یو هغه لرو که نه، اوس مثلا موږ سره دغه پاراګراف ده او مونږ وایو چې زه دلته دغه کې یو څه اندازه چینج کوم که نه، دې کې یو څه اندازه چینج کوم او دلته راځم د خط یې ورته بدلوم، دا سټایل یې ورته بدلوم، د لیک بڼې سټایل یې، او دلته یې لیک ورته سایز هم غټوم او بل شی کوم دلته لیک سویره غوندې هم ورکوم یا یو شی پکې کوم که نه، داسې مو که. صحیح ده. او بل دلته هم یو نمبر هم ورکړی دی، هغه ته دا څویم نمبر کې ده، دلته دې پاراګراف ده، د پاراګراف سر کې واسه ځکه هلته پاراګراف سر کې ده نه یې ورکړو. صحیح ده. بل دا مو منځ ته هم که او اوس غواړو همدغه مونږ چې کوم چینج کړی ده او وایي چې دلته لاندې دغه لږ ځای ته یې هم همغه رقم چینجز ورته ورکړل شي. د دې لپاره مونږ دلته په دې باندې کرسر کړو او دا فارمیټ پرنټر انتخابو. دا مو چې کله انتخاب ګوره دغه کرسر سره چې راځي دلته خو ګوره صرف دغه نښان ده او دې خوا چې بیا راسي دغه برش غوندې علامه ورسره راځي چې دا پرنټر فارمیټ پرنټر انتخاب کړي. نو اوس زه غواړم چې همغه خاص غوندې ټول چینجز همغسې همغه یو رقم شان هغسې چینج د دغه لږ ځای ته یې ورکړي. نو دا به سلیکټ یا خوشې به یې کړو، بس دا ګوره همغه ډایرکټ همغه هغه انتخاب کړه، همغسې چینج یې ورته وکړو، تبدیل یې کړه، بدل یې کړه. نو دا فارمیټ پرنټر د دې لپاره کارېږي. بل کلیپ بورډ خو خط فانټ دی. فانټ کې مونږ څه وایي، مونږ دې کې دا د لیک بڼې د دغو خطونو لیک بڼه یعنې ډولونه مونږ ټاکلی سو، سایز پکې ټاکلی سو، بولډ کولی سو سمایل طرف ته او انډرلاین کېږي. نو اوس به وښیي عملي دې کې چې کړو دلته مو دا ورته انتخاب کړو، دا ګوره دا سټایلونه ته بدلېږي. صحیح ده. مثلا دا لیکنو سټایلونه دي یا دا رقم کېږي، په دې کې کېږي. صحیح ده. بل دلته دغه لیکنې سایز د غټېږي ډایرکټ تر 2 یا 4 راځي. صحیح ده. دا سایز دې کې نه غټېږي. بل دغه دې نه خو ډایرکټ کېږي لکه دا وایي غټېږي، دې نه بېرته کمېږي سایز یې. او دې کې چې کېږي دغه یو مهم ده. ګوره مونږ اوس دغه د لومړۍ کرښې په لومړی حرف ده که نه، دغه مونږ چې کومه هغه جمله پیل کړې ده، لومړی حرف چې ده غټ ده، په غټو حروفو کې ده، او دا نور ټول واړه دي یا نیم غټ دي. ګوره دا سپیس نه وروسته ټول غټ دي. صحیح ده. ګوره اوس مونږ غواړو چې دغه ټول دا جمله ده دا ټول پاراګراف دې چې شي مونږ سره په وړو حروفو شي. دا چې کېږي دا به ورته وټاکي. ګوره ټول واړه حروف شو، د دغه ځای څخه ټاکل کېږي.
او که چېرته وایي چې ټول دې راته غټ کړي ټول حرفونه دې غټ ولیکل شي دا ګوره ټول په غټو حروفو ولیکل شو او که وایي چې صرف هماغه مخکیني سر ټکی د جملې یا د حرف لغت ټکی سر ټکی څه ده غټ دي او یا هر سپیس نه وروسته ټکی دی حرف دې غټ وي نو دا به ورته ټاکي ګوره اوس هماغه دا نور ټول یې غټ راوستل او دا نور واړه دي صرف هغه سپیس نه وروسته شی غټ ده او که چېرته وایي چې یوه جمله ده مونږ وایي چې سر ټکی دې واړه نو ټول غټ وي په دې کې خو سر ټکی غټ دی نور ټول واړه دي دلته چې دا ټک ټاکي بیا سر ټکی وړکی ده نو ټول ګوره غټو کې راغلی نو دغه جنایي چیک سینټنس کې چیک و همدغه هغه ټاکلی شو نو ټولو کې ښه بیا دغه ده ځکه دا کارېږي د قانوني لاره مونږ دا مونږ ټاکو بل دې کې د بولډ د ګور داسې اوس مونږ ورته ټاکو دغه لیکنه نوره هم ډبله غوندې کېږي دا چیکینګ اوس به اول به ورته سلیکټ به یې کړي چې کوم څومره ځای هغه کړي اوس مثلا دومره مو که دا نور سره فرق ورکړي که نه دا ګوره د ورانه فرق کېږي چې هغه داسې نری وه دا لږ ډبل غوندې راځي لږ بولډ غوندې کېږي او بل دلته دا مایل غوندې چې ورته وټاکې د سلیپ شان کوږ راځي ګوره چې هغې په هغه باندې سټایل یې برابر شو بل دې کې دا انډرلاین زه وایم چې دا کرښه ما سره رخصتري ده یا یو میسج چاته ورکول غواړم د دې لپاره زه چیک کوم یو خط مې ورته واچوه چې دا یا خامخا وګوره یا دې غلطه کړې یا څه چل ده نو دی چې له انډرلاین دا لاندې خط مې ورلاندې وټاکم نو چیک وګوره لاین یې ورته کش کړه ورلاندې بلکې اوس موږ دا چینج کړی ده دې ټولو کې دا چینجز کړی ده او تبدیل کړي مو ده که چېرته غواړو چې دا ټول هماغه زاړه حالت ته راولو دا به ووایو ټول ګوره زاړه حالت ته یې راوسته په دې کې ټول موږ کوم تبدیلیان چې راوستي د دغه ځای نه کولی شو بل موږ سره دلته موږ سره اوس دغه ځای غلط ده او وایي چې دا زموږ کار نه ده یا نیل ولم یا څه هغه ده پکې دې باندې چې یوه کرښه باندې کش کېږي ګوره یوه کرښه مثلا کش درته ده دا د دغه ځای کېږي بل دا اکس دو اکس مربع دا خو لکه حسابي غوندې ده نه پوهېږم په دې باندې دماغ خلاص نه شو بل دا چې ده دې کې همدغه د لیکان لاندې سویره یا سټایلونه ته بدلی رنګونه یې شول مثلا د یوې لیکنې رنګ ده غټ او واړه داسې سوري والا ورته ورکول کېږي دلته د اوبو شکل غوندې دي دلته به څه ورکړي نمبر سټایلونه یې دی پکې خپله بیا هماغه راځي دا همداسې نور شی وي نو دا د دغه ځای کېږي بل موږ سره همدغه لیکنه دا وایي چې دا څه چې موږ سره معلومه دي چې که نه یا یو چا دا وایي چې خامخا مسج غوندې ورکول کوي چې دا دې وګوري یا ضروري ده یا څه کو دې لاندې کومه ایریا چې ده د خطونو دا چې ورته یا شنه ټاکو یا زیړه نو دغسې یو رقم قلمونه به م لیدلي وي چې کتاب کې مونږ په یو ځای نښاني کوو چې دغه مهم ده او باید زر زر یې وګورو نو دغه چې رنګ همغې لپاره مونږ کاروو یا هر چا خپل هغه د څه شي او څه شي لپاره کاروي که نه نو دغه شی کې د ځمکې ورته تبدیلوي بدلوي د هغه ورته مثلا داسې او دغه کې خو دغه د لیکنې دا کوم څه لیکنه ده د دغه شی کوو دغه رنګ بدلولی شو صرف دا ګوره دغه لیکنې رنګ یې بدل د لیکنې لاندې کومه ساحه چې د دغه کې بدلو دې کې لیکنې رنګ بدلوي کې لیکنې لاندې کومه ساحه چې د هغه بدلو او دې کې خو څه دي دغه 3D دغه سیسټمونه د یوې لیکنې دي بل دې کې خو نور داسې مهم شی نشته دا خو ختم شو بل موږ سره پاراګراف ده پاراګراف کې موږ اوس د څو پاراګرافه لیکلي صحیح ده
دلته مو دا ورته انتخاب کړو دغه جینه ورته چې کولی شو دغه نښې ورته ټاکلی شو یعنې هر بېل بېل پاراګراف ته مونږ نښې ټاکلی شو یا عنوان ته مونږ یوه نه هغه ورکړو چې دا عنوان مثلا زه اوس دلته ولیکم که نه دا مثلا عنوان د دې موضوع صحیح ده د عنوان څه موږ ورته د عنوان کې چې ټاکو دا نښه ټاکو او دا نور پاراګراف لپاره چې ټاکو یوه بله نښه ټاکو یا داسې ټیک مارک چې ټاکو دا بېل بېل پاراګراف صحیح ده او یا ورته لیکنه ټاکو حساب ورته ټاکو یا رومي خطونه ورته ټاکو دا ټول پکې راځي دا ګوره اوس 1 2 3 4 5 پاراګرافه شول او یا چې شول دغه رومي خطونه شو یا الفابیټ خطونه شو دا ټول موږ ورته ټاکلی شو نو دغه د دې لپاره کارېږي بل دې کې مثلا موږ سره دا اوس خو دې سایډ کې د چپ طرف ده دا یې منځنی ده دلته یو عنوان راولي او دا یې چې ده اخوا ښي سایډ ته وړل کېږي نو دا موږ یو عنوان دغسې کولی شو بل په دې کې دغه د کوم هغو څه ده جملو کرښو لاندې فاصله دا اضافه کولی شو دې څخه مثلا دا مسلک دلته به چېرته وټاکې دا ګوره فاصله راوړي منځ کرښو تر منځ نو دا له دغه ځای څخه کولی شو دې کې هم لکه اوس مثلا دا لږ دې ورکې نه دې خوا کوو شاید دې منځ ته دې طرف ته کوو نو دا هم دې دغسې کوي دا لیکنه لږ وړاندې کوي بل دغه رنګ غوندې ډبی ګوره دې کې دغه لیکنې کومه لیکنه چې موږ کړي مکمل دې چې دغه لاندې بیکګراونډ ورته تبدیل کړي دغسې راوستی شي مثلا بیکګراونډ تبدیل کړي دا د دې ځای څخه کولی شو مثلا داسې صحیح ده بل دا ده او بل دا د بارډرې دي بارډرو کې موږ اوس دا بېل بېل پاراګرافونه دي اوس مثلا دا دي دا مو ورته وټاکه او دې کې د عالم وایي ګوره هر پاراګراف یې بېل بېل مونږ ته هغه که یو ټیبل غوندې که نو دغه چې نه چک وایي دا کولی شو چېرته لاندې صرف لاندې ورته هرې کرښې لاندې د بېل راسي دا به ورته ټاکي بیا هغه باندې مونږ سلیکټ کړی نه وو ځکه یې رانه وسته چې به وکړي دا به وټاکي ورته صرف یو هماغه پاراګراف دې لاندې راوسته دې لاندې او دې لاندې اخري لاندې راوسته دا دې ځای کولی شو همداسې څنګ ته ده او دا غاړې ته دې نه ټول کېږي دی منځ کې صرف راځي غاړو ته نه راځي غاړو ته صرف راسي منځو کې نه راځي دغه ټول سټایلونه دلته راځي او بل موږ سره د دلته ډراو ټیبل دا موږ خپله خوښه ورته رسمولی شو مثلا یو دغسې ټول په یو پاراګراف هغه کې ټیبل کې راسي دغسې ورته ټاکو صحیح ده یا په دې منځ کې ورته یو دانه هغه کوسې د یوې غاړې ته صرف دغسې راسي نو دا چې شی کېږي موږ یې ورته دغسې ټاکلی شو خپله خوښه ټیبل ټاکلی شو بل ته اوس موږ دا ټیبل د اوس ټیبل هم واچوو اوس دلته دغه د ټیبل کوم هغسې دي په اړه معلومات چې دغه راغله خپل ډولونه دغه لپاره اوس مثلا موږ یو ټیبل جوړ کړی ده دې کې ریسر دې کې خو ختمو مثلا دغه منځنی ورته یا دغه وړوکې خانو ته ختمو دا به چې دا ختمه کړه صحیح ده اوس که وګورې هغه یې ختمه کړه دې کې دغه خپله خوښه یو خط نه ډیلیټ کړئ یا دغه فاس سر دی یو کې تر دې ځای پورې دا ډیلیټ شوله نو دا شی تختفاږي دې لپاره ده او ډیلیټ خو سیلز دا ټول ډیلیټ کړئ کالمونه یې ډیلیټ کړئ روګان یې ډیلیټ کړئ ټول ټیبل ډیلیټ کړئ نو دا شی بیا یې دې لپاره ګوره دا کالم یې ډیلیټ کړئ او بل
په دې کې چې د فاس طرف نه اوس مثلا ما دلته یو کرسر کېښود ووایم چې دې نه یو فاس یو خانه دې واچول شي هماغه رقم واچوله ما سره اوس دلته ده وایم چې دې نه لاندې دې یو خانه واچول شي ګوره دلته یې لاندې واچوله بل ده دلته ما ورته سلیکټ کړه وایي چې دې څنګ ته دې ورته واچول چې دا ګوره څنګ ته یې واچول او که وایي چې دې خوا څنګ ته دې ورته واچول چې بیا چک یې دا بوټ وټاکي هغه هم بیا داسې ورته وټاکل کېږي سایډونو بل دا همدغه منځ کې ورته خانې وټاکلې یې بېرته لرې کې یو منځ کې یو خانه اچوي یا ډېرې اچوي مثلا پنځه دې ورته واچوي دا پنځه خانې ته واچولی بیا د لرې کې دا به ووت او دې نه خو شک منځ کې مونږ ته په افق باندې چا واچوله دغه یو ټیبل یې ورته واچوه دا مونږ سره اړوي لکه سرچپکۍ یې دغسې دا له ډوله کېږي بل دغه اوس مثلا دې سایز پورته څومره لوړ کړمه دې خانې یا دغه وړوکې خانې زه نور اوږده کړمه یا چې ښکته نور هم لنډه کړم یا افق عمودي کړم او عمودي اوږده کړم او یا افقي اوږده کړم دغه چې نه څه کېږي په درجو باندې سایزونه ورته ټاکل کېږي او بل دې کې یو دانه فاج سو شو دغه جنم د ټیبل چې د روګانې ټاکس کالمونه ټاکس سیلز او آلټکس دغه ټولې چې یا یو طرف ته بل طرف ته دا ټاکلی سو مثلا بل نور انشاءالله دې کې مهم شی نو دغه لکه یوه لیکنه مونږ کوو او لیکنه باید یو څنګ ته راسو اخر ته راسي سر ته راسي دغه لپاره کارېږي بل دی کې ټیکس ډایرکشن ده دغه کوم چې هغه ده سرچپه یې کوم مونږ لیکنه ورپکې مثلا مونږ لیکنه کړې دا لیکنه ځوان دا سرچپه په دې ټیبل کې راځي دا ګوره دا رقم راځي یا دې اړخ ته یا فاس طرف ته یا لاندې طرف ته دغه چې نه دا کولی سو او دا چې په ډراوا کې بل دغلته شارج دې کې مونږ دا به انشاءالله دا ډیټا دا به بیا په شي کې وایي بله ویډیو کې وایي زما ذهن اوس پې خلاص نه سو انشاءالله بله ویډیو کې به مکمل تشریح کړو نو لایټ خو خلاص او ډیزاین دغه ټیبل ته کوم ډیزاین چې مونږ یا ورکوو که نه دغه ځای نه ورته ورکولی سو دا ډیزاین یې دلته ټاکلی سو صحیح ده او بل که مونږ سره اوس وایي چې هیډر رو دې راسي فاس هغه دغه ځای نه ټاکلی سو او دلته چو دا ډیزاین او د هغه به انشاءالله ډیټا به د هغه کې ووایو ځکه چې اوس مو پوهه خاص هغه نه ده پکاره داسې ګډوډ ده نو انشاءالله بله ویډیو کې به دا چیک کړو سم به تشریح کړو د ډیټا او بل چې د ډیزاین په ټیبل کې صحیح ده اوس راځو بل شی فایده د پاراګراف ختم سو انشاءالله دې کوم بل شی نسته یو دغه مهم هغه ده پکې دغه دوه دانې اوس که چېرته موږ انګلیسي لیکنه کوو انګلیسي لیکنه خو تیاره له همدې ځای نه لیکل کېږي صحیح ده دې خوا نه لیکل کېږي اوس که پښتو لیکو پښتو ته به بیا دا ټاکو او لیکنه پښتو خو دې خوا نه کېږي نو بیا څه کېږي پښتو اوس مثلا ورته وټاکو او موږ دا ټاکلی نو اوس پښتو وټاکم اسلام صحیح ده نو دا لیکنه خو دې خوا نه شروع ده صحیح ده
او که چېرته موږ دا وټاکو نو پښتو صحیح خپله لیکنه به له دې پاڼې شوسي او موږ سره منظم ترتیب باندې ځي موږ بیا په مونوګراف لیکنه یا بل شي کې موږ شی کوي نه کنفیوز کوي ګډوډوي مو نه نو اوس لیکنه مثلا له همدې خوا نه صحیح کېږي نو دغه که چېرته پښتو لیکنه کوئ دغې خوا نه دا ورته ټاکئ او دغه د انګلیسي لیکنې لپاره او دغه چې شی ده دغه موږ سره چېرته پاراګراف ختم سوی ده هماغه ښیي درته چې ستا یو دلته ختم سوی دلته ختم ده دلته دغه شی دا ټول دلته ټاکي دا ختم سوی ده بل دی کې دغه باندې به انشاءالله بله فیره هغه وکړو چې دا څه کار کوي او یو دا سو بل په ټیبل کې چې شو ډیټا وه او بل یو دوه هغه د موضوعاتو نو انشاءالله درس به همدې ځي په یو بس ځکه ویډیو هم غټېږي او بل وخت هم نشته نو بله فیره به دا سټایل او ایډیټینګ وایي بله ویډیو کې او یو به ورسره دا وایي ځکه دا بل کې هم پاتې سو او ټیبل کې ډیټا به وي دغه درې موضوعات 15 موضوعات به وو انشاءالله او تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته